زه پرغا د نامیژان و څلور بچي خدای کړي وي او داره خورې په بورې مستر کړي وي چې ګارې په لوینه ګایزه ووتل ماشوم ورننوتل بیا دانې داسې چې سرستر مې کړل مویله ورته پیدا شوه دوه خورنه مړه شلې خدای په عمر دا درام دنې دا سرنه مړ شه چې په شکور پسې ووته ګایز مور ته چې چیرې څه نظام الله دا و چې دې شکور ته څه سپي ورته مخ ته پارېدل دی پسې وي دانې دا سپي له ماشوم روغلل دی نه روغلل زه دا بله ګاونډه ته مې ودرېده چې تو زمن رغلی دي زمن وی چې نه دي رغلی سپي یې روغل دی نشته مور ته چې ما وکسه چې ټرین نه څیو پسې چې چیرې لوړل زه چې سبو ته ځنې صحیح شول یکه یوه شپه مې په کور کې نه وکړه خالي په نیمه شپه ورننوتېدلو و ګایز ووتل شارمه یا مې ترېیلي په موټرسیکل په پښې په دا باندې مالې ځالې لګولې وې یو کور ته څه بل کور ته څه ډېره لرې لرې پسې وګرځېدل خو نه چا مړه ته یې ډول نه چا شمدیر ته یې ډول شلمه ورځ یې کوره تر ننه کو دومره سخت بیا ورباندې ګرون و چې موږ څلور مې ګلې وچولې او مخ مې وړو وه مو چې د ده زه د بخسه ورنه وینه رټ ورباندې ګرونده چېرې مو زړه پسې غاښ یم دوه وړي کڼکې سپي په کور کې دي بله ښځه نه چرګه په باغ را رخصتې وه د چرګه مې په یو یک شنولیدو مړه کړي دی وایي بلکل خو کمرینه دانه وای پرغه کړي کندینه دانه وای ورته کندلي په سړک کې درته ترېیلي وای دا اوولس ورځې دا میش پسې ستړي استعمال نه وای ورته ویلي دا وای میش غریبونې هېڅ شي مخه نه ویني چې دا دي بچونو میش کښلي وړي به شخ کړي وای زه نن دا یایم چې دا چا چې مو په بچي لوس لګېدلی دی او چا داسې پې کړي دي داسې غوښې غوښې تویې کې په داسې مرض دا بنداونې وکړي چې نه سړي ورنږدې کېږي نه ښځې ورنږدې کېږي نه څه غوښې یې تویېږي دا را باد ښه نه وي کړي دی دغه وړیکن کې ماشومونه په دا چې یخ کلي دغ کلي کې دوی جاړېږي یخ کلي کې جوړي یخ کلي کې جوړي انیا نن ټاونه ته ورسوله زوی د غامه بله خطوبه ته غږېږي ماشاءالله زه خو لیاشه یم په دا چې ګلې خوره یو مخه یعنې سپیر ته جواد کړل سپي او حکومت نه شول ورته جواتولی په حکومت نه خو سپي شوي او موږ نور غریبونی الله ایله وخلي والا دا تو سترګې چګې کو چې غون وطن کې امن رو شي او دا غون خال خوشول شي او تو ستا دا وکو نن خو د میش بچیون مړه کړل سبو بل ځونې خیل داسې شي چې هر چا زامن دي بندو داسې وه ګایزه ووتل پردي لوینه مې کړل پردي ګارې مې کړې پردي چارې مې کړې مو چې دا داسې شیونه او چې روکو مو زه د خپل زامن ته پوښه کوم بیا مو ورته و چې زامن یې ډاک شویستی وي چې ویلا دی ورته چې بیا به پسې وتښستی که ډاک نه ویستی سخت په تکلیفینه مې ستر دي سخت خوریر باندې تیرې دي دا یک یو ټکی درویغ نه دی خاوند مې دا نن په سترګې ړیندی نوستی یخ ته مې دا ایله نشته دی دا یو ځای چې دا راکسترکای شو څلور نیم کولار ته تېر کړ دا بله ورځ روغی چې دا بل ورور یې ولده چې مړ شو دا مشپښین رووړ او دا مشپښین ورته رننوت څلور نیم کوله نور مې هېڅ څوک نشته د خدای عاجزه یم چې څوک مې وایي مو بیا داره زړه تام وه زنانه سړیونو سره د الله داره ښه شه وکړو چې هر سړی ترڅي تش نر ترڅي چې څوک چای ګون نه څوک تشی څوک تشی چې یوري مخستان شي چې نیمه شپه کېږي ښځه خپل کورینه ته ځي سړی خپل کورینه ترڅي انجرو پرې ایښي دي په میداني نه کوکټینه ورته چولي دي موږ باندې غریبونې د غونډې خلک زړه نر باندې باد دي هېڅ شی مې نشته نه مې بادي شته او نه مې د اختر جوړه کړو نه مې دښمني شته هېڅ شی مې نشته یو غریبات مې دی سړي مې نشته او دا داسې مې په سړي وشول حافظې سبا کې ویم و سکول یې ویم نه چاته څه ویل نه چاته څه ویل خپل وته وننوته مو په کور کې بل سړی نه ول یو زه سودو ته تل یو دای ته ته پلور یې ړیند وه مزوره وه او دا یو مې دا نیونه بله ورځ روغی څلور نیم کوله تېر وي چې ورور ته روغی داره سخته پې ګرونه وه چې دا زه نن ښار وپایه و دا ژړو پریود که سخت تر باندې ګرونه و په دل یارټه ګرونه وه مو وی چې دا یمونه نشي خفه دا وی چې ته چې نشې نه خفه یوه ورځ مې ورته وویل نه دي درویغ چې روشه کا مو سره څمله زړه مې بېزاده چې دا زړه مې در پورې تام شي داسې نه خو نه به صحیح چې ګله دی خوب مړېږي در نه